پخوا په دې ملک باندې د انګریزانو حکومت او دا یو هندوستانو پاکستان پکې نو د انګریز په حکومت کې چې په عدالت کې به د چا تاریخ او پیش به نشو نو هغه ته به سزاګانې ملاوې دي چې ته تاریخ له ولې نه راغلی نو د یو سړي تاریخ او بارانونه سیزنو او ډېر لوی سیلاب راغی نو دی د دغه سیلاب په وجه باندې تاریخ لا تلی نشو نو جاړي فریاد کوي چې یا الله زه به څه کومه که تاریخ له ونه رسېږم نو سزاګانې به راکوي خو غیر چاپېره ټولې لارې د سیلاب د وجې نه بند شوي دي نو څه به کومه تاریخ تر ورځې ډېرې دي خو سیزن داسې دی چې بارانونه نور هم زیاتي اخر کې چا ورته وی چې دې ځنګل کې یو جونګړه ده او په هغې کې یو بزرګ ناست دی نو هغه له لاړ شو هغه به دله څه چل وکړي د تاریخ د تلو کار به دې وشي او دغه سړی به تا ته ډېر وایي چې دا زما کار نه دی او د وسه مې نه کېږي او ته به پورې نښتې او ورته وایې چې ما به تاریخ له رسې دی به انکار کوي او ته به پرون خلا نو دی به د خامخا تاریخ له موقع له رسئ سړی لاړو بزرګ له ورغې بزرګ په خپله جونګړه کې ناست دی خوا کې ورسره خیمه لګېدلې هغې کې کور دی بال بچی دي دې سړي ورته ډېر ژړا فریاد وکړه چې زما تاریخ دی او زه تلی نه شم او غیر چاپېره ټوله علاقه د اوبو ډکه ده مولا سن هغه ورته یې زه خو غریب سړی یم په دې جونګړه کې ناست یم زما د وسه نه کېږي چې تا له زه څه انتظام وکړم او دی ورته جاړي او مینتزاري ورته کوي اخر کې چې بزرګ یې تنګ کړ هغه ورته وایي داسې وکړه ګنګا جمنا دا د هندوستان 2 سیندونه دي او ډېر لوی طوفان پکې راغلی دی وی دې ګنګا جمنا غاړې له ورشه او دې دریاب ته ووایه چې زه هغې سړي را لېږلی یم چې په ټول عمر کې یوه نوړی ډوډۍ یې نه ده خوړلې هغه را لېږلی یم او بیا ورته چې زه هغې سړي را لېږلی یم چې په ټول عمر کې خپلې بیبي سره ملو شوی نه دی وی دا دې دریاب ته وایي نو تاله به لار درکړي ته بیا ځه سړی خوشحاله شو او دریاب غاړې له لاړه او هغه سړي را لېږلی یم چې په ټول عمر کې نوړی ډوډۍ نه ده خوړلې او هغه سړي را لېږلی یم چې په ټول عمر کې خپلې بیبي سره خپله تقاضا نه ده پوره کړې په هغه سیند داسې روان شو لکه چې په اوچ کړه سړک باندې روان دی پورې وته خپل تاریخ له ورسېده خو دی خوا په جونګړه کې چې خوا کې خیمه لګېدلې نو ښځه وه او پسې راله لکه د زمري پې شروع کړله بدې ردې ورته وایي وی ته چې وایې چې په ټول عمر کې مې نوړی نه ده خوړلې نو دا د اتي په شانتې غټ څنګه شوې ته وایې ما ډوډۍ نه ده خوړلې ته خو روزانه خوراک کې او دغه د ستا سره وخوري چې ته ډوډۍ خورې یا نه خورې خو دا دویم شرم دې څه وویل چې په ټول عمر کې د خپلې بیبي سره ما تقاضا نه ده پوره کړې دا لښکر بچي دي د څه نه راوړي دي ما شرمه چې خلک بوایي چې دا د دې ښځې له کوم ځای نه راوړل ما له کار ګورې بزرګه خوا دې خوا کوي خو اخر دا ښځه به پورې نښتې ده ښې برابر که نو اخر کې دی ورته وایي چې بیبي زما خبره واوره ما دروغ نه دي ویلې رښتیا مې ویلې دي ما په ټول عمر کې چې کله ډوډۍ خوړلې ده نو ما د خپل نفس د تقاضې پوره کولو دپاره نه ده خوړلې چې زه اوږې موضوعتان مړومه او زه پې غټ شمه هر نوړی چې مې خوړلې دی له مې خوړلې ده چې یا الله په دې نوړی زما بدن کې طاقت پیدا کړه چې زه ستا عبادت وکړم دی له مې خوراک کړی دی او که ما دا دویمه خبره کړې چې په ټول عمر کې ما تقاضا نه ده پوره کړې یو وخت هم زما په زړه کې بشري تقاضا نه ده راغلی چې زما بیبي طرف ته توجه راشي او زه د خپل حاجت پوره کړم بلکې هر ځل چې ما کار کړی نو ما وایي چې د شریعت د طرفه په ما دا پابندي ده چې د دې بیبي په ما حق دی زه د دې حق پوره کوم ما ځان دپاره څه نه دي کړی نو نه مې دغه د ځان دپاره کړی او نه مې طعام د ځان دپاره خوړلی کله ما خوراک کړی او کله مې تقاضا پوره کړې ده ما رښتیا ویلي دي ځکه خو دریاب لاره م ورکوي وله نو کارونه به خپل کې خو نیت چې د ثواب کې نو دا ستا کارونه نه دي ستا تقاضې هم پوره شو اجر او ثواب هم پې الله پاک درکوي هر ځل چې خوراک کې نو نیت به پکې دا وکړي چې د الله د رضا دپاره او د الله د عبادت دپاره کار بني اسرائیلو کې ډېر لوی قات راغلی اوړه نه پیدا کېدل غیر چاپېره علاقه کې د غنمو اوړو درک نه لګېده نو دغه وخت کې یو سړی و نو هغه سړي د شګو یو لوی ډېرې و هغې ته خیال شو نو په زړه کې یې راوسته یا الله که دا د شګو ډېرې دا د غنمو اوړه وي او دا زما وي نو ما به ستا دې مخلوق ته مفت ورکړی وي ستا د رضا دپاره
وی دغه وخت کې د هغې زمانې چې کوم پیغمبر و هغه ته وحی راغلله او دې سړي ته ووایه چې دا څومره د شګو دا لوی ډیرې دی لوی دشت او میدان او دا د شګو ډک دی دا دغه عمره اوړو د صدقې ثواب ستا وشو نیت ته د خدای ګوري دا نه چې دا په رښتیا وړي دی او ستا دي او ته یې تقسیمې تا سره اسم نشته خو نیت کې دا ووایې که دومره اوړه زما وې نو ما به دې خلکو له مفت ورکړې وي دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. انما الاعمال بالنیات د سر ویښته ګومنځې د ګیره ګومنځې ظاهره خو دا ده چې ته ځان ته ګورې چې ښکلی ښکارم ځان ډولې کې خو که په دې کې دې نیت وکړه د ثواب نیت دې پکې وکړه نو ستا هغه ډول هم راغی او ثواب به دې موشي. یو بزرګ په خپله کوټه د پاسه ناست او ښځې له اواز ورکړه وی ګومنځ راوړه نو هغې ول اواز ورکړه اینه ورسره دروړم شیشه مخکې توره پاره شیشه دروړم وی دی خاموش شو غږ یې نه کړ وی ښه ساعت پسې اواز ورکړه چې او شیشه هم راوړه ورسره نو هغې شیشه هم یوړه او ګومنځ یې هم یوړله نو بیا ته تپوس کوي چې تا خو ما نه ګومنځ وغوښتل هغې خو ما وویې چې راوړمه خو چې ما د شیشې وي نو دا خاموش ولې شوې وی د ګومنځ دپاره مې یو نیک نیت کړی خو د شیشې مې نیت نه و کړی نو ما چې څنګه ووایم چې شیشه م راوړه نو دا خاموشي چې مې وکړه نو دې وخت کې مې یو نیک نیت وکړ نو د هغې نه پس مې تا ته او شیشه م راوړه چې د شیشې م زما ثواب وشي هغې نه پسې شیشه ورله راوړل. نو ګوره یو خو ظاهري ډول دی چې د هلکان په جیب کې م شیشه ګرځوي او ګومنځ ګرځوي خو چې کوم ځای موقع ویني نو شیشه مخې ته نیسي او ګومنځ راوالي او بیا ګومنځ سنبال کړي او په دواړه لاسه دا ویښته سمۍ را سمۍ سمۍ را سمۍ دې کې د ده څه نیت دی د ثواب نیت خو نشته نوجوان دی او د نوجوان د نوجوانۍ زمانه دا لیونتوب دی په لیونتوب کې لګیا دی په ځان نه پوهېږي خو په زلفو کې ګوتې وی راوی خو که ته دا شیشه راوالی او ته دا ګومنځ راوالی او په دې نیتو کې چېرې پیغمبر علیه السلام به دا ویښته مبارک ګومنځول نو دا یو سنت طریقه ده زم خپل ګومنځ کومه ګیره ګومنځ یا سر ګومنځ نو دا نیت پکې وکړه دې شیشې ته چې ته ګورې نو څه دپاره ګورې ته دا نیت وکړه چې زه دې شیشه کې وګورم نو ما ته دا خپل مخ ښکلی ښکاره شو نو زه به وایم چې یا الله ته ښکلی او تا چې کوم مخلوق پیدا کړی هغه دې ښکلی پیدا کړی دی یا الله شکر دی چې زما دا مخ دې ښکلی پیدا کړی دی نو په دې خپل حسن به ته د الله شکریا ادا کې نو دې شیشې ته کتل دا د عبادت شو ثواب دی وشو دا ګومنځ استعمالول په دې د ثواب وشو طعام خوري په دې باندې د ثواب هم کېږي په سنت طریقه باندې به طعام خوري نو په سنت طریقه دا عبادت دی او د سنت طریقې نه خلاف چې خوري نو دا عبادت نه دی چې طعام خوري او ګرځې را ګرځې طعام خوري دا د سنت طریقه نه ده که په کور کې ګرځې او که په لاره کوڅه کې ګرځې او خوراک کې نو دا د زناورو طریقه ده یو مسلمان طریقه دا نه ده چې دی په ګرځېدو خوراک ګرځېدل نه چې طعام خوري نو کې به نه او سپلی به وباسي چې د خپو ته د راحت راشي سپلی وباسه او په ګرځېدو نه په ولاړې نه په ناسته په ولاړې به هم نه ګرځې په ولاړې طعام دا سنت طریقه نه ده اوس خو نوی فیشن دی ودونه خاده چې کېږي نو دی کې میزونه به پراتي اوچت اوچت چې په کورسۍ هم ورته نشي کېناستی داسې اوچت میزونه او تاویږه را تاویږه او چې کم ځای لکه د زناور د کم ځای مخوکه رسي نو هلته مخوکه رسوه او خوراک کوه غړانګه اوږدوه د خپل مخې نه او د بل د مخې نه د هر ځای ته چې لاس دې رسي نو راخله نو دا د مسلمان طریقه نه ده د مسلمانۍ طریقه دا ده چې په ځمکه ځان ته درستخان ویل که په ځمکه کښېنه او په ناسته طعام خوره پیغمبر علیه السلام به طعام خوړه نو په ځمکه به ناستو او په ځمکه بیا یا د دواړو خپو په سر ناسته وه یا به دا ګسه خپه وغځېده د پاسه پې کېناسته او د ښې خپه به یې ودروله او یا به یې پرلت وغځ دغه طریقه او مخې طرف ته به یو پوټی راټیټ و داسې نه چې شاته متکه کېده ډډه وه خپه په خپه راواړوه او یو لاس کې پرک پیالې وغیره او په بل لاس باندې پوټې په قاشوغه خوراک کې دا سنت طریقه نه ده نو سنت طریقه دا ده چې په ځمکه کښېنه او مخې طرف ته یو پوټي ټیټ د خوراک طرف ته جوکاو پیدا کا دې نه رستو کېږه ما لاسونه ووینځه
دواړه لاسونه مړوند پورې ووینځه، دې کې طعام کې برکت راځي. او طعام د پاره چې مخکې لاس دې وینځه نو په تولیه لاس مه اوچوه، لاس ووینځه اوچوه ما طعام اخوره. بیا په ټول لاس باندې به نه خورې، په دریو ګوتو نوړی راخله، دا قټه ګوته ورپسې دا مسواکه ګوته دا منځمۍ ګوته، په دې دریو ګوتو باندې نوړی جوړه کا او دا دوه ګوتې داتې رسته وساته. په ښي لاس باندې خوراک کوه، په ګس مه کوه. که ښي لاس دې ماتو څه عذر نو بیا په ګس خوړی شي، خو په ښي لاس باندې طعام په دریو ګوتو باندې خپلې مخې ته طعام خوره، د بل مخې ته مه خوره. البته که مختلف قسم طعامونه پراته دي نو بیا بیل بیل پلیټ ته لاس ورغځولی شي، او که یو قسم طعام دی نو خپلې مخې ته خوره. او د مړېدو به د دا حساب کتاب چې په نیمه ګېډه به طعام خوره، او داسې وخت کې به یې خوري چې ښه اوږي، چې اوږې نو وخوره، چې موړې نو مه ورځپې. او بسکې به په داسې وخت کې چې پوره موړ نه الله بالب به ځان ډکې نه، ځکه دا بیا وروسته نقصان پیدا کوي. ګورګوړو پورې ځان ورسې. یو بنده بل بنده سره خبره که چې موړ څه ته وایي، د ګورګوړو ته لاس راوړه چې دونه موړ شوي دا موړ زه مړوي، دا خو موړ نه دی. وی ته موړ څه ته وایي؟ وایي چې د حلق ته نوړی راورسي دې ته موړ وایي، بلو ته دام نه دی. وی موړ دی ته چې د دې شونډه د پاسه نوړی پرته وي دننه ورښکته کېدی هم نه شي، دا موړ دی. دې ته هم دا خوراک د انسان وایي چې دننه پکې څه بیا ځای نشته نو په شونډه د پاسه بار نوړی. سړی د ډېر خوراک داسې ګډوډ شو نو ډاکټر له لاړ، وی قاشقه داري ولا ورکو چې دا واپس وی د دې ځای مې دننه نه دی پرېښې که بار پسې مالش کې وکړو. دونه خوراک مه کوه، په نیمه ګېډه بس کا. نو دا طعام ستا د فایدې دپاره دی، ډېر زیات طعام نه. سنت طریقه دا ده چې په لږ طعام باندې به گزاره کې او هر وخت به خوراکونه هم نه کې. د ټولو خبرو کې به دا نیت کې چې دا طریقې دي او د پیغمبر علیه السلام هره طریقه ښکلې ده او په دې کې زموږ دپاره 100% کامیابي ده. نو نه به د بدن خرابېږي، نه به د عبادت کې خلل راځي، نه به اسراف وي، نه به ګناه وي، نه به د آخرت تپوس تا نه کېږي. هر څه به خورې څکې او په قیامت کې به تا نه اړو تپوس خدای پاک کوي نه، آخر کې به پې شکریا ادا کې. په دې طعام باندې د الله حمد و ثنا ووایه، نو هم به د دنیا کې هم به د آخرت کې دې پسې ورقیاس که تمام عملونه په 24 غنټې کې چې کم عمل کوې نه د هغې کې د سنت طریقې تپوس وکړه. که پوهې خو خدای دې پوهې لره، او که نه پوهې نو چا نه به تپوس کړي چېرې د فلانې عمل سنت طریقه څنګه ده، د فلانې عمل سنت څنګه طریقه ده. نیت ورسره څه وکړم چې نیت په سنت طریقه باندې کې او عمل په سنت طریقه کې، دنیا دې هم ښه ده او آخرت دې هم ښه ده. اوس دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وخت کې الله پاک پیدا کړ چې غیر چا پیره ټوله دنیا د شرک او د کفر په تیارو کې پټه وه، د ظلمونو په تیارو کې دنیا پټه وه، د یو مظلوم آه اورېدو والا څوک نه و. هر قسمه ظلمونه به کېدل، مظلوم ته ډاډګیرنې ورکولو والا امداد کولو والا هېڅوک هم نه و. نو د مظلومانو آه الله واورېده. او د ربیع الاول په میاشت کې، د ربیع الاول میاشت وه او د ګل شپه وه او د صبح صادق ټیم و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک دنیا ته راولېږه، د ګل شپه وه. او اتم ربیع الاول و، اتم ربیع الاول خلکو کې مشهوره، 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 12 وفات. د وفات نوم خلک یادوي، خو دا ولادت نوم نه یادوي چې په دې ورځ پیدا هم دی، نوم یې خلکو 12 وفات ایښی، 12 فات. دا 12 نه دی، دا 8 تاریخ و. اتم تاریخ د ربیع الاول پیغمبر علیه السلام پیدا هم دی او وفات هم دی په دې ورځ. د ګل شپه او د ګل ورځ، د ګل شپه مبارکه ده، د ګل ورځ مبارکه ده، ځکه د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې شپه باندې الله پیدا کړی دی. دا ښکلې ورځ ده، خو خپله پیغمبر علیه السلام د جمعې ورځ له فضیلت ورکړی دی. د جمعې ورځ او د جمعې شپه دې له ډېر فضیلت په شریعت کې ورکړی شوی دی، او ډېر فضیلت په شریعت کې ورکړی شوی دی. او جمعې ته سید الایام وایي، د هفتې د ټولو ورځو سردار ورځ دا د جمعې ده.
شپې ورځې ډېرې بختورې شته. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. لیلة القدر د 1000 میاشتو نه افضل ده. یوه شپه ده او 1000 میاشتې 83 کال او 4 میاشتې چې عبادت کې د هغې نه افضل لیلة القدر ده. د لیلة القدر نه افضل ده. امام احمد رحمت الله علیه فرمایي وی د جمعې فضیلت د لیلة القدر نه زیات دی. موږ د لیلة القدر ډېر تپوس کو چې لیلة القدر به کله او لږې علامې راته وښیه چې د لیلة القدر علامه څه ده، څه نشاني یې څه ده. نو که تا د قدر په نظر باندې د خپل جون ته وکتل نو ستا د جون هر یو منټ او سکنډ هم ډېر قیمتي دی لیلة القدر دی. خو قدر یې وکړه. یو بزرګ و ناغلی یو شیخ راغی او ته د لیلة القدر علامې راته وښیه، نشانی راته وښیه چې بیدار پاتې شم. ناغه ورته وایي ای شیخ چه پرسی ز شب قدر نشانی، هر شب قدر است اگر قدر بدانی. ای شیخ چه پرسی ز شب قدر نشانی، ای شیخا د شب قدر نشانی سره تپوس کې هر شب قدر است اگر قدر بدانی. هر شپه لیلة القدر د خو ته قدر او پیژنه. ګور لیلة القدر په شریعت کې ډیره بختور شپه ده، خو د جمعې شپه د هغې نه هم افضله ده. د جمعې شپه کې څه چل دی چې دا دومره افضله ده؟ وایي د تمام کائنات د پیدا کېدو اصل سبب محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم. که پیغمبر علیه السلام خدای نه پیدا کړو نو دا دنیا اډو پیدا کوله نه. لولاک لما خلقت الدنیا، دا الله محبوبه الله ورته وایي زما محبوبه که چېرې ستا پیدا کول مې مقصد نه وی لما خلقت الدنیا ما به سو دنیا پیدا کړې نه وه. که صورت د محمد نه وی پیدا کړې به رب نه وه دا دنیا. نو د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده د پیدایش انتظام پروګرام د جمعې د شپې نه شوی دی. نو ځکه د جمعې شپې او د جمعې ورځ ته الله ډېر لوی فضیلت ورکړی دی. ابتدا د جمعې د شپې نه شوې ده او په ظاهره دنیا ته راغلی د ګلپه شپه دی، بیا د دنیا نه تللی د ګلپه ورځ دی. نو د صبح صادق ټیم او 20 منټه پاسه 4 بجې وي چې پیغمبر علیه السلام دنیا ته تشریف راوړه. اوس به ته وایې چې دا تا سره راګړی دا د هغه وخت ده څه چې 20 منټه پاسه 4 بجې وي او هغه وخت کې ګړی نه وه. خو چې کوم وخت کې پیدا کېده نو د عربو نقشه عالمانو کتلې ده. دا ټوله دنیا دا د یو ګلوب په شانتې دی، یو کره یو غونډس کې دی. دنیا ګلوب دی او په دې ځمکه باندې فرضي خطونه یو کرښې راښکلي شوي دي، څه په پلنو څه په اوږدو، څه ته طول بلد وایي او څه ته عرض بلد وایي. نو د مکې مکرمې عرض بلد او طول بلد او د دغه ټیم سره مناسب د هغې حساب کتاب عالمانو کړی دی. دا ګړی په هغې باندې جوړه ده. نو دقه وخت کې دې ټیم ته چې کتلي وي دا 20 منټه او 4 بجې وي. نو په داسې وخت کې چې پیغمبر علیه السلام پیدا شو اشاره دې ته ده چې څنګه د شپې تیاره ختمیږي او د سبا رڼا راځي، داسې د شرک او د کفر او د ظلم تیاره ختمیږي او د اسلام رڼا راځي، د محمد رسول الله رڼا راځي. لاړه تیاره رڼا سبا راغی او دنیا ته پاک رسول الله راغی. د دنیا نه د شرک او د کفر تیریږي او رڼا د اسلام راځي. نو چې صبح صادق شي نو رڼا خو مشرق ته ښکاره شوله او بیا هم تیاره شته. د صبح صادق نه چې 1.5 ګنټه تېره شي نو نور سیره ووي او غیر چاپېره رڼا شي، خو پوره د نور رڼا نه ښکاري، شعاګانې نه ښکاري. 1.5 ګنټه پس نور سیره ووي. نو پیغمبر علیه السلام چې پیدا شو داسې ده لکه چې صبح صادق شو، خو چې 40 سال تیر شو 40 کاله تیر شو نو په غار حرا کې نور راوخته، د نبوت نور راوخته. پیغمبر علیه السلام ته 40 کاله پس الله نبوت ورکه او دا رڼا عامو خلکو لا لیدلې نه ده. رڼا خو شوه خو عامو خلکو لا رڼا لیدلې نه ده. نو چې داسې 20 منټه او 1.5 ګنټه تېره شي نو بیا د نور دې ککوړې ته ګوره څوک ورته کتې نه شي، سترګې برېښي. نور خو راوخته او دې 1.5 ګنټه کې ورته که ګورې نو کتې شي او 1.5 ګنټه پس چې ورته ګورې سترګې به دې برېښي. نو 40 کاله پس نبوت میلاو شو نو خلکو ورته کتل داسې زیړه زیړه رڼا وه.
خلکو له سترګې نه برېښولې، د اسلام قوت کمو، خلکو حملې کولې پې والته کول او جنګ جګړې کېدې. چې نیمه ګنټه تېره شو نو بیا ورته سترګې کتې نه شي چې مدینې منورې ته هجرت وکړو او حکومت او اقتدار یې راغی نو بیا ورته کافرو کتې نه شو، سترګې وله برېښولې. او بیا غیر چاپېره د دنیا نه د شرک او د کفر او د ظلم د بربریت تیرې بالکل ختم شوې، انصاف په دنیا کې راغی. د ربیع الاول میاشت برکتي میاشت ده، ځکه د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله په دې کې تشریف راوړی دی. 12 ربیع الاول مشهور دی خو حقیقت کې دا 8 ربیع الاول دی. په دې میاشت باندې ډېر خوشاله شه، ځکه یو لوی نعمت الله پاک موږ او تاسو له راکړی دی. دا نعمت دې له مخکې موږ درخواست نو کړی، موږ مشرانو درخواست نو کړی، دا الله پاک پرزونه ده. دې ورځ کې الله پاک پیغمبر علیه السلام پیدا کړ، نو د پیدایش خوشحالي وکړه، په دې خوشاله شه. اوس پیغمبر علیه السلام ته به ځان نږدې کې، نو ځان به په څه باندې نږدې کې پیغمبر علیه السلام ته؟ ډېر ډېر درود وایه. چې څوک په پیغمبر علیه السلام باندې ډېر ډېر درود وایي، پیغمبر علیه السلام فرمایي قیامت کې به دې ما ته ډېر نږدې وي. نو ډېر ډېر درودونه په پیغمبر علیه السلام باندې وایا صلی الله علیه وسلم. دا یو مختصر درود دی چې ته یو ځل وې صلی الله علیه وسلم، نو الله پتا 10 رحمتونه را لیږي. شمیرې کوه 10 رحمت، 10 نیکۍ درله ولیکلې، 10 ګناهونه درله معاف کړل، 10 درجې درله اوچتې کړې، او 10 ځله پتا الله سلام وایي. دا څو فایدې شوې؟ 50 شوې. 10 رحمتونه در باندې لیږي، دا یو. 10 نیکۍ درله ولیکلې، دا 2. 10 درجې درله اوچتې کړلې، او 10 یې درله ګناهونه معاف کړل، 40 فایدې شوې. او 10 ځله پتا الله سلام وایي، 50 فایدې شوې. نو که ته 20 منټه وخت ولګې، د ګړۍ په حساب 20 منټه وخت ولګې او ته صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم، نو 1000 کرت ته صلی الله علیه وسلم ویلی شي. 20 منټه وخت کې به 1000 ځله ته ووایې صلی الله علیه وسلم. نو 0 ځله چې تا وویل نو تا ته به څو فایدې حاصلې شي؟ په یو ځل صلی الله علیه وسلم باندې 500 فایدې تا ته حاصلېږي. نو چې 0 کرته ووایې نو بیا 1000 له چې په 50 کې 0 ورکړې نو 50,000 فایدې تا ته ورسېدلې. 50,000 فایدې 20 منټه کې. خو که خبره د نقد شي نو هر سړی تیار دی، نو او که د قرض شي نو بیا ټیم نشته. اوس که ته صلی الله علیه وسلم ووایې او تاله په 50 روپۍ څوک درکوي، 50 روپۍ، 50 فایدې پرېږده، 50 روپۍ یې درکوي، نو 20 منټه دې کې 0 ځله ته ویلی شي صلی الله علیه وسلم، نو 50,000 شوې. نو به په نورو خلکو پابندي ولګوې چې دا به هم زه ویمه، ته به نه ویې، زه به یې ویمه. 20 منټه به زه صلی الله علیه وسلم ویم، 50,000 روپۍ به ماله راکې، او نورو باندې به پابندي ولګې. خو 50,000 نغدې دي او دا ثوابونه دا فیضې قرض دي. نو خبره د ایمان او د یقین ده چې د چا ایمان او یقین مضبوطي، هغه به صلی الله علیه وسلم د پاره ټیم وباسي. دې میاشت کې په دې ربیع الاول کې ډېر ډېر ووایه، بې شمېره ثوابونه الله درکوي درله. نو پیغمبر علیه السلام ته په درود ځان نږدې کا، او بل ځان نږدې کا پیغمبر علیه السلام ته په سنت طریقو باندې، چې د پیغمبر علیه السلام کوم نورانی طریقې دي، سنت طریقې دا خپلې کا. نو په سنت طریقو باندې با ته پیغمبر علیه السلام ته نږدې شي. داسې تش په خولې زار شم او قربان شم، نور سره شته نه چې تاله درکم، خو بس تش زار شم او قربان شم. نو پیغمبر علیه السلام خو ما او تا نه څه نغدي روپۍ نه غواړي، خو د خپل طریقو اتباع غواړي، چې د پیغمبر علیه السلام کومې طریقې دي سنت، په دغه طریقو عمل شروع کړه. نو ته پیغمبر علیه السلام نه زارم شو، قربان هم شوې، او ستا دا زارېدل او قربانېدل قبول او منظور هم شو. سنت طریقې خپلې کا. نو چې ته د پیغمبر علیه السلام سنت طریقې خپلې کې، نو ګورې ته د الله محبوب شولې، ته د الله خوښ شولې. هر سړی وایي زه د الله محبوب شمه،
الله سره د زما محبت پیدا شي، زما الله خوښ دی او د الله د زه خوښ شم. هر څوک وایي خو د محبت معیار الله خولی. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان کنتم تحبون الله، کچر الله سره محبت کول غواړی تاسو، فاتبعوني، تاسو زما تابعداري وکا. پیغمبر علیہ السلام ته الله فرمای دی خلکو ته وایا کله الله محبت غواړي زما تابعداري وکي، يحببكم الله، الله بس تاسو سره محبت وکي، ويغفر لكم ذنوبكم، گناهونه بندر له معاف کی، جرمونه به ټول معاف شي. چې د حکومت په گرفت کې راشي او د پسې وارنټ جاری شي فلانه جرم دې کړی دی او فلانه جرم دې کړی دی، پټېږي را پټېږي با چې میونی شي خو سزا را کوي، وکیل بم نیسي، سفارش له بسو ګورې هم پیسې بم ورکې، او چې د حکومت د جرم نه اخلاص کی. نو دا ټول مخلوق د الله په گرفت کې دی، د الله په جرمونو کې دی، خو دا جرمونو دا گرفت په څه ختمېږي؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع باندې. نو فتبعوني، زما تابعداري وکړئ، يحببكم الله، الله به در سره محبت وکړي، ويغفر لكم ذنوبكم، تمام ګناهونه به درته الله پاک معاف کړي. د پیغمبر علیه السلام په اتباع باندې بنده پیغمبر علیه السلام ته نږدې شو. چې پیغمبر علیه السلام ته نږدې شو خو ورور او دوست او امتی او هر څه شوي، او چې د پیغمبر علیه السلام سره ورورولۍ کې رالی، د آخري زمانې خلکو ته پیغمبر علیه السلام رونه ویلي دي. پیغمبر علیه السلام یو آرزو تمنا ښکار، کاش چې زه خپل رونه ووینم، خپل رونه ووینم. نو صحابه کرام ورته ویل ولې موږ د رونه نه یو؟ نه، تاسو خو مې اصحاب یې، چې ما لیدلی نه دي او زه هم لیدلی نه یم، او زما د لیدلو تمنا او آرزو کوي، زما دا ټوله دنیا د زما نه لاړې شي خو چې محمد رسول الله وینم. هغه خلک مې رونه دي. نو دا آخر زمانه خلک دې ته پیغمبر علیه السلام رونه وایي. نو په اتباع سره ورورولي قایمیږي او په مخالفت ورورولي ختمیږي. نو الله دې موږ د پیغمبر علیه السلام تابعدار جوړ کړي، د پیغمبر علیه السلام په طریقو دې الله موږ عاشقان کړي. نو موږ به د پیغمبر علیه السلام رونه شو، موږ هم غواړو چې پیغمبر علیه السلام ووینو، او پیغمبر علیه السلام هم غواړي چې د آخر خلکو زه به ووینم. نو آدم علیه السلام سره الله تخمونه راولېږل، وی د خوراک به د ضرورتي نو ځان له به کرونده کې. نو چې څومره د خوراک څیزونه دي نو دا تخم په دې ځمکه کې ور واچو، او الله په دې ځمکه کې بې شمېره خزانې ایښي. ستا دا تخم او ستا دا محنت داسې دی لکه چابي، او د دې ځمکې د ګدامونو ور به کلاویږي او تا ته به پکې خپله حصه میلاویږي. نو د انسان بدن که خوراک غواړي نو دې ځمکه کې الله سټور جوړ کړی دی، یو لوی ګدام دی تر قیامته نه خلاصېږي، د هغې نه به خوراک میلاویږي. آدم علیه السلام به جامې غواړي، نو الله ورته دا مالوچ د کرلو چل خولی چې مالوچ به وکړي، او هغې کې به بیا ګلونه جوړ شي، او د هغې نه به پاغونده جوړی، او پاغوندې نه پس به پړسي جوړ شي، د پړسو نه به ځان له کپړه جوړی. په دې خوراک څښاک کې کله بې ترتیبي وشي، د بدن هغه آرام او راحت هغې کې خلل راشي، نو د دارو درملو ضرورت دی. نو دا سل سپیرکې وغیره د ځمکه کې ځان له وکړه، او بیا به هغه استعمال کې راولي. په ځمکه اوسېږي نو باد باران او یخني او ګرمي به وي، نو ځان له به د کور جوړولو ضرورت دی. نو د دې ځمکې نه به ځان له خاوره راوالې، کاڼي به راوالې، دیوالونه ووهه او ځان له کوټه جوړه کا، او د دې ځمکې نه ونه زرغونه او د هغې لرګي پې واچوه. نو د انسان د بدن چې څومره ضروریات دي، هغه ضروریات به د دې ځمکې نه پوره کېږي، الله به یې پوره کوي. بدن د ځمکې دی او ضروریات به د ځمکې نه پوره کېږي. په بدن باندې چې په یو جز کې بیماری راشي، لکه د خپې قچه ګوته دې خوږ شوله، نو سترګې په سر کې دي، د دې خپې نه ډېرې اوچتې دي خو آرام نشي کولی، سترګې به دې خوب ونه کړي، د خپې قچه ګوته دې خوږ ده. مثال په طور خپه یادوم، د بدن هر جز چې په هغې کې درد پیدا شو، نو ټول بدن بې آرامه دی. نو دا بدن په بیمارو باندې ټول بدن او ټول جسم بے آرامه بے قراره.
دا غیر لپاره په دنیا کې ډاکټران او حکیمان الله پاک پیدا کړی دي او مریض هغوی ته رجوع کوي او بیا چې ډاکټر او حکیم کومه دوی تجویز کړله او په هغې باندې عمل وشي بدپریزي ونشي لږ وخت کې الله پاک صحت ورکي نو څنګه چې بدن کې بیماری لګي نو دقه شانته په دې روح باندې بیماری لګي اوس روح د عالم بالا نه راغلی دی برنه الله را لېږلی دی نو د ده چې کم ضروریات دي نو هغه د ځمکې نه پوره کېږي هغه د بره نه پوره کېږي عالم بالا نه د وحی په ذریعه باندې د هغې علاج الله پاک را لېږلی دی خو د روح د بیمارو تعلق دا د زړه سره دی روحاني بیماری تعلق او ربط د هغې د زړه سره دی نو چې کله روحاني طور باندې یو بنده بیمار شو نو دی په ځان پوهېږي نه خو دی خفه وي دی پریشان وي دله خوب نه ورځي معمولی خبرو باندې غصې ورځي ورله روح بے قراره دی بدن ورسره بے قراره شي اوس د دې بیماری راتلل دا په څه باندې کېږي روحاني بیماری راتلل دا د ګناه په وجه باندې کېږي حدیث مبارک کې راغلی دی چې کله یو انسان د ګناه کار وکړي نو د ده په دې زړه باندې یو تور داغ ولګېږي اوس که چېرې دې انسان د دې ګناه نه پس توبه وویستله نو دغه تور داغ ابه صفا شي لکه اوسپنه چې په ځمکه په خاوره په اوبو کې پرتی په لږ وخت پس په هغې باندې زنګ لګي نو دا اوسپنه زنګینه شي دا توره شي نو که د مالک ورته خیال شو نه پې د پاسه ریګمال اومږي نو هغه تور ځای هغه زنګ والا ځای چمکدار شي د نو مخکینی حالت نه ښه شي چمک پکې راشي که ریګمال یې پې اومږو او که نه مالک ورته خیال ونه کړ نو دغه زنګ به ورو ورو زیاتېږي تر دې چې څه موده پس وګورې نو دغه اوسپنه ټوله خاوره وخوړله اسم پاتې نه شو ختمه شوله نو انسان چې ګناه وکړله د ده په زړه یو تور داغ ولګېده که توبه یې وویستله نو د دې انسان د ګناه اثر ختم شو او دی پاک شو دی چمکدار شو زړه صفا که چېرې ده د دې ګناه نه توبه ونه ویستله د ده په زړه کې د ګناه شوق پیدا شي نو دی نه پس بله ګناه وکړي نو بیا بله ګناهونه زیاتېږي او یو داغ پې زیاتېږي تر دې چې دا ټول زړه تک تور شي دې ته الله پاک فرمایي کلا بل ران علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې زنګ لګېدلی دی زړه اوس بیمار شو اوس چې ټول زړه بیمار شو بیماری ختم کړی دی نو دته د ګناه کار ګناه نه ښکاري د نیکۍ کار ورته نیک نه ښکاري جسمانی بیماروں کې داسې بیماری شته چې قوت ذائقه د انسان ختمی د خولې دا خوند دا ختمی نو که د دې بیماری نه پس ورته خولې کې ګوړه واچې په خوږوالي نه پوهېږي که مرچکې دې ور واچو په تریخوالي نه پوهېږي دا یو بیماری ده خوند باندې بنده نه پوهېږي چې کله روحاني طور باندې انسان بیمار شو نو دی بیا د ګناه او د نیکۍ په کار کې تمیز نشي کولی بیا په دغې خوند نه پوهېږي چې دا نیکي ده یا دا بدي ده لکه دغه مریض جسمانی چې د ګل او د مرچکي فرق نشي کولی نو دی د نیکۍ او د بدۍ تمیز نشي کولی بیماری داسې نشته چې موږ هغې ته لا علاج ووایو هر قسمه بیماری چې ده الله د هغې لپاره علاج پیدا کړی دی لما خلق الله الداء چې کله الله بیماری پیدا کړله خلق له الدواء الله ولا علاج هم پیدا کړی دی نو څنګه چې جسمانی بیمارو لپاره ډاکټرانو ته رجوع وکړي او هغوی د دوايي درته تجویز کوي نو روحاني بیمارو لپاره هم علاج الله را لېږلی دی زړه دې بې قراره دی مطمئن نه دی خفه او پریشان دا د روحاني بیماری په وجه د ګناه په وجه اوس دا زړه باندې په څه مطمئن شي چې دا پریشانی ته نه ختمه شي الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار شه بذکر الله په ذکر د الله باندې تطمئن القلوب زړونه مطمئن کیږي برقرار کیږي نو د زړه قرار
د زړه اطمینان او تسلی دا د الله پاک په ذکر باندې ده. پریشانی به ختم شي خو ذکر د الله کا. اوس دا ذکر به څومره کې الله پاک ذکر مقرر کړی دی په بندا واذکر الله ذکرا کثیرا. ذکر کوا ته الله نوم یادوا او ډېر ډېر یادوا. په دې ذکر د الله کې اثر شته. ورته ماشوم خپای پریشانی جاری کله پزمکه لوغړیږي کله وبو کې کله یو څه بل څه او جاری د جړا په وخت کې سوی مور ته आवाज کوي نو د आवाज د ماشوم د مور په زړه باندې اثر کوي او مور د دنیا ټول کارونه پریږدي او راشي د ماشوم والی او پغېږي کې او خولي کې او پاکي کې او هغه چې کومه جتی هغه ول پوره کی او دې په ډولي الفاظو باندې نه پیږي دا ماشوم چې څنګه د القاب او آداب وسره وایم او چې معاشره کې کوم نوم باندې مور مشهور مغه وته وي لکه مخکې مشران غیبه بیبي ویلا دا اوسنی وته امي وي نو بیبي یا امي یا بل لفظ چې وي نو دې کې القاب آداب نشتا خو د ماشوم د مور زړه متوجه کوي ماشوم ته نو چې کله ته الله الله کې د الله نوم یاد ک د الله توجه تا طرف ته راوړي. اوس که نور الفاظ صفتی نومونه وي پاغیم د الله توجه تا ته راځي. لکه یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې یو بنده وي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یو فرشته فورا حاضر شي او دې بنده ته وي ارحم الراحمین تا ته متوجه دی بنده وایي څه غواړي ارحم الراحمین تا ته متوجه دی څه سوال کې وایا نو چې ستا په زړه کې کوم سوال لې ارحم الراحمین هغه سوال قبلی هغه حاجت درله پوره کوي نو ته د الله ذکر کوه. نو عبادتونه خو الله ډیر فرض کړی دي خو د هر یو عبادت لپاره مقدار هم مقرر کړی دی. روزه الله فرض کړی ده نو داسې چرم په قرآن او په حدیث کې نشته چې ټول عمر به روزې نیسي ټول کال به روزې نیسي. دا پتا فرض دی. دا فرض په درجه کې روزه صرف یو میاشت د رمضان ده. نو روزه له الله وخت مقرر کړي یو میاشت د رمضان روزه در باندې فرض ده. مول عبادت ته الله فرض کړی دی. دا سي د تعالی نه وای چې بس 24 غنټه مسلسل منځونه وکړي د نه دی. پرواز کې د 15 منځونه فرض کړي مقدار د توخو. زکات الله فرض کړی دی. دا سي نه چې ټول مال د الله په نوم ورکاو هر وخت یې ورکا. دا شي نه دی ویلي چې کم صاحب نصاب بندره او په نصاب باندې کال تیر شو 60 روپے ته ورکا مقدار مقرر کا. حج الله فرض کړی دی نو په ټول عمر کې حج در باندې یو ځل فرض کړی دی. دا بیا چې سوزي دا نفل دی. هر یو عبادت ته چوغوري نو هغه لپاره شریعت یو خاص حد او اندازه مقرر کړی دا خو ذکر دې لپاره خاص حد او اندازه نه مقرر کړی. وذکر الله ذکرا کثیرا یادوي الله پاک کثیرا ډېر ډېر. ګورم زه سره 15 وخت مونږ دی وسره او 10 شرط دی به او 10 نشي کولی. نو دې ذکر د پاره او 10 نه شرط کړي چې دا وګوري په او 10 کې ذکر کې او دیم نه دي شرط چې قبله ته به مخ کې دیم نه دي شرط چې په ولاړو کا یا په ناستو کا یا په ناستو او ذکرن کثیرا الله پاک وی زما یاد کوي او ډیر ډیر کوي. قیاما وقعودا پولارم کوا پناستم کوا وعلى جنوبکم کپا اړخ باندې پروتین په اړخم کوا هر وخت ذکر کوا. داس یو وخت پکې نشته چې دی وخت کې ذکر مکوا. ګورم مانځه کې داس شتا چې نور راخیږي سیروي نور ډوبېږي زیړوي ماسپخین نمخ کې نور پتندي شو دې درو وختونو کې به مونږ نه کې اوقات مکروه دي. روزه په کال کې 15 ورځې دی وی دی کې روزه منیسا د ورکوټ اختر لومبه ورځ او د لوی اختر 3 ورځې او سلورم هم وسره کا. دا 15 ورځې روزه منع ده ایام منهیه. ذکر ته دا سینې دی ویلې چې فلانی ټیم کې او فلانی حال کې ذکر مکوا کپا کې اوم ذکر کوا کنا پاکه نو اوم ذکر کوا. تر دې چې زنانه باندې مونږ فرض دی خو په میاش کې سورج داسې راشي چې مونږ په نه فرض. اوس په دغه وخت کې زنانه چې مونږ په فرض نه دی
نو زمانګ د فقه کتابونه وی دا زنانه د منزل ځان تیار کی او دس چاره دام دی برابر کی اگر چې مونږ نه کوي او د مانزه تیارې دیو که په خپل مسله دی کینی او د مانزه عمره وخت دی په ذکر کې تیر کی د قرآن شریف تلاوت نه غیر چې کم ذکر کوي نو هغه دی وکي او په دې ذکر دومره ثواب وشو لکه چې دی فرض مونږ ادا کو مونږ په نه فرض دی او نه وکړو خو په دغه خاص ورځو کې زنانه به ذکر کوي اگر چې پاکه نه ده ظاهري او داسې اراده مې وکړ نه دي شوی خو ذکر یې کړی دی او په ذکر د فرض مانځه عمره ثواب الله پاک ورکړو.